السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ریحان کمپیوټر اکاډمۍ ته ښه راغلاست درته وایم. غواړم د کمپیوټر د ویډیوګانو ترڅنګ نورې مهمې او معلوماتي ویډیوګانې هم درسره شریکې کړم. نننۍ ویډیو کې غواړم پر داسې اپلیکیشن باندې بحث وکړم. ځینې وخت زموږ څخه ملګري د موبایل غوښتنه کوي. کله چې موږ موبایل ورکړو هغه یوز کړي، استعمال یې کړي، هغه کوم اپلیکیشنونه چې ده خلاص کړي دي د هغه څخه کار اخیستی دی، کله چې هغه کلوز آل کړي تلیفون موږ ته راکړي نو موږ نه پوهېږو چې ده زموږ موبایل کې کوم شیان کتلي دي. نو د دې لپاره لومړی ځو پلی سټور ته، د اپ یوزیج په نامه یو اپلیکیشن ډاونلوډوو. کله چې دا ډاونلوډ شو د هغه نه وروسته دا اوپن کوو. د ځینې اجازې غواړي هغه باید ورکړو. الو او دلته هم اجازه غواړي چې دا فعال شي. شر یوزیج ته به راسو. next steps continue. څه وخت نیسي. د هغه نه وروسته کنټینیو. اوس راځو یوزیج هیسټري باندې کلیک کوو. کله چې موږ تاسو وځو مثلا هغه لپاره راغی زما په موبایل کې فیسبوک را خلاص کړي. مثلا بیا راغی یوټیوب ته، مثلا بیا راغی کروم ته، راغی ګیلري ته. کله چې دې تلیفون ماته راکړي موبایل دا ټول شیان کلوزوي. کله چې ماته موبایل راکړي زه راځم اپ یوزیج ته. یوزیج هیسټري اوس راته وایي ستاسو تلیفون کې 2 دقیقې ګیلري کتل شوې ده، 2 سکند د کروم دی، 1 سکند یوټیوب دی او 5 سکند فیسبوک دی. نو دې په واسطه موږ تاسو ته معلومیږي چې دغه کس او دغه شخص زموږ تاسو موبایل کې کوم اپلیکیشنونه کار کړي دي. مننه، راسره اوسئ. نورې ویډیوګانې هم راتلونکې دي.